سلامونه قدرمنو صابر جان یم. دا د مازدیګرې خوشه 4 بجې دي او تاسو چې د تیارۍ ته وګورئ او د حالاتو ته وګورئ ته به وایئ چې دا د ماښام ټیم دی، خو نه، دا د مازدیګر 4 بجې دي. دا مازدیګر دا 4 بجې زه تاسو ته ښایم. دې جومات کې خو رڼا ده، نو د جومات دې رڼا ته تاسو بوځم. ښه ای دا لیټ لږ ولګوه، دا لیټ مړه دا دې خطرې نه لري. جی قدرمنو سلامونه مې واخلئ په دې وخت کې تقریبا دا 3:30 بجې ته وګوره حاکم 4:30 بجې او د دې نه مخکې ما د 4 دا چې کوم هغه وخت هم درته ښودی، اوس الحمدلله رڼا شوه. باران ډېر زیات کېږي چې تاسو صرف دا وګورئ، د دې دا اوبه وګورئ، دا ټول سړکونه ډک وو، د خلکو ټول کورونه ډک دي او د ټول نه غټه خبره ده چې باران ډېر زیات تیزه شو. زمونږ جومات کې د جومات دپاسه چې کومه منارۍ هغه راپرېوتې ده، درته ښیم راځئ ماته. دا ګوره دا چې دی دا دې هلکانو دا وګورئ، دا راپرېوتې ده او دا ماشومان خدای پاک بچ کړي او دلته دا وګورئ، دا خبرې نه پس له سټ نه ګورئ الله پاک. زه به دا درته وویل چې دا یو دا چې راته وګورئ، دا بس خدای پاک دا ماشومان هم بچ کړي او دا خلک هم بچ کړي. که چېرته دا که چا راپرېوتې وي نو بس د دې دنیا نه به هغه ته دا بره تاسو دا وګورئ، زمونږ د جومات کوم محترم دی عبدالقادر، د هغه د خدای وینا ده چې هغه وایي چې دا چیز زه یې مات کړو او بله دا چې ځای به سویچ کړي که نه هغې باندې روغ خاص شوي نو بس دعاګانې کوو یار چې په هر ځای کې خدای پاک امن خوشحاله راکړو.